نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. زما عزتمندو الله رب العالمین انسان ته چې دا کوم وخت ورکړی دی دا ډېر زیات قیمتي وخت دی. د دې وخت قدر و قیمت خو انسان سره نشته دی، خو چې کله دا وخت د لاس نه وځي نو بیا انسان سره د دې قدر و قیمت چې کوم دی یعنی دا پیدا شي. امام غزالی رحمت الله علیه د واعظ و نصیحت په تور باندې یو مثال پیش کوي، وایي چې یو سړی و هغه په ځنګل کې هغه ته چې کوم دی یو تیلی میلاو شه، یو بوجګی او تیلی ورته میلاو شوه چې هغې کې قیمتي کاڼي وو، قیمتي هیرې وې پکې، خو هغه دا پېژندل نه چې دا قیمتي کاڼي دي، د دې ډېر لوی قیمت دی. نو هغه بوجګی راواخېسته او په لاره را روان دی، د هغې نه یو هیره یو کاڼی رالي د غمو په شکل کې یا چې هر څه قیمتي کاڼي د پېژندل نه، نو یو کاڼی به یې چې کوم دی یو ولو هغې ته به یې ویشتو او یو به یې چې کوم دی ونو بوټو طرف ته چې کوم دی ایشتو، او هغه بوجګی چې کومه وه هغه ټوله ختمه کړه، هغه ګوته یې ټوله چې کوم دی ختمه کړه هغه کاڼي. کله چې دی خپل ځای ته راورسېدو نو د ده یو دوست و، هغه ورسره په لاس کې یو کاڼي ولیدو، هغه قیمتي کاڼي یا غمې، نو چې هغه دا ولیدو نو ورته وایي چې دا په ما باندې دا خرڅې؟ هغه ورته چې واله بس بلکل یې در باندې خرڅوم. نو کله چې هغه ورته دا کاڼی حواله کړو نو هغه کور ته لاړو، د هغې ورته یو ډېر لوی چې کوم دی قیمت د هغه وخت سره راوړو، هغه ده ته چې کوم دی حواله کړو چې دا واله او دا د دې کاڼي چې کوم دی قیمت و، دا تا ډېر قیمتي کاڼي موندلی. چې کله هغه ورته دا قیمت ورکړو نو چې هغه پیسې وشمارلې، هغه ډېرې زیاتې پیسې وي. نو دا سړی ډېر زیات حیرانه شو او د حیرانتیا د وجې نه چې کوم دی په ژړا شو، او په ژړا چې کوم دی ځان یې سم په ژړا باندې وجلو. هغه ملګري ترې تپوس کوي چې ولې تا سره ما څه زیاتې وکړو چې ته اوس په دې باندې ژاړې، تا ته خو ما ډېر قیمت درکړو د دې کاڼي. هغه ورته په دې ژاړم نه چې تا ما ته قیمت راکړو، ژاړم په دې باندې چې داسې ډېر کاڼي ما سره وو، ما ته په ځنګل کې چې کوم دی د دې یو کڅوړه یو بوجګی میلاو شوه، خو ما دا د دې کاڼي چې کوم دی قدر و قیمت نه پېژندو، نو ما به یو راخېستو، یو مې داسې غورځولو، بله مې داسې غورځولو. اوس چې کله تا راته د دې کاڼي قیمت وښودلو نو زه اوس په هغې پسې خفه یم چې کاش چې ما ځان سره هغه کاڼي راوړلی وی او تا ته مې چې کوم دی حواله کړی وی، نو ما ته به د ټول عمر چې کوم دی قیمت یعنې میلاو شوی و. د ده دا دوست چې کوم دی دا ګوهر شناس و، د کاڼو یعنې کاروبار یې و، د کاڼو تجارت و، هغه په دې باندې پوهېدو چې دا یو قیمتي کاڼي دی. او دغه سړی چې کوم دی د دغه کاڼي په قدر و قیمت نه پېژندو، تر څو پورې چې دې ملګري ورته یعنې ویلي نه او د کاڼي چې کوم دی قیمت یې تر څو پورې ده ته حواله کړی نو بیا وروسته ده ډېر ژړل، خو هغه کاڼي چې کوم دی ده ضایع کړي وو، اخوا دېخوا چې کوم دی یې ویشتلي وو، نو بیا ورپسې ډېر زیات خفه و. سوا د حسرت او د افسوس د وجې نه ده ته چې کوم دی لاس ته هېڅ یو شی هم راننو. نو دغه رنګې امام غزالي رحمت الله علیه هسې یو مثال ورکړو چې انسان سره نن د دې نیکو کولو قدر و قیمت بلکل نشته دی، چې د دې نیکۍ څومره قیمت دی، د دې نیکۍ څومره قیمت دی، حتی تر دې پورې چې جومات ته کم قدم اوچتېږي دا ډېر لوی قیمتي قدم دی، خو مونږ او تاسو سره چې کوم دی د دې قدر و قیمت نشته. یو روپۍ چې د الله په لاره کې په صدق دل سره او په اخلاص سره صدقه کړي نو هغه یو روپۍ الله تعالی ته په 202 چنده باندې چې کوم دی نه بدلېږي، خو مونږ سره د دې قدر و قیمت نشته دی. یاره دا قیمتي هیرې الله پاک مونږ ته راکړي دي، خو چې کله د انسان سترګې پټې شي نو بیا په هغه وخت کې ده ته د دې قدر و قیمت چې کوم دی معلوم شي، نو بیا په دغه وخت کې ده سره چې کوم دی د حسرت او د افسوس نه علاوه بل څه نه وي، او دی بیا افسوس کوي چې کاش په دنیا کې ما دا نیکي پېژندلی وی، دا نیکي مې پېژندلی وی، دا نیکي مې پېژندلی وی او په دې باندې مې عمل کړی وی، نو اوس به ما سره ډېرې نیکۍ وي، ډېر لوی قدر و قیمت به ما دلته ځان سره راوړی و. نو دغې وجې نه انسان باید د مرګ په وخت کې یا د مرګ نه بعد ډېر چې کوم دی حسرت او افسوس کوي. قرآن پاک مختلف انداز کې چې کوم دی هغه د ده حضرتونه را نقل کړي. کله الله پاک وایي چې د انسان به وایي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش زه اوس خاورې شوې، او کله به وایي یا لیتنی قدمت لحیاتي، کاش ما د دې ژوند دپاره مخکې سره لیږلې کړې وې، او یا حسرتا او دغه رنګې په نور څیزونو باندې هم چې کوم دی دې حسرت کوي، یاره ما دا شی چې کوم دی په دنیا کې ما نه پاتې شو، او دا نیکي ما نه چې کوم دی نه پاتې شوه، دا نیکي ما نه چې کوم دی نه پاتې شوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم
یو ځل چې کوم دی صحابو ته یعنې وفرمایل چې یو سړی کله د دنیا نه لاړ شي نو هغه ته به د یو 2 رکعاتو نفلو ثواب چې کوم دی د دې قدر و قیمت معلوم شي. دی به دا ارزو او تمنا کوي چې کاش دنیا ته لاړ شم او ما ته یو د 2 رکعاتو نبي اسلام فرمایي لکه تاسو چې مانځه ته ټیم یو 2 رکعاته مختصر د هغې نیت تاسو وتړئ د مانځه نه مخکې دا دومره قیمتي دي. دغه انسان به ارزو او تمنا کوي چې کاش ما ته یعنې اوس دومره موقع میلو شي چې زه دنیا ته لاړ شم او یو 2 رکعاته نفل ادا کړم یا دنیا ته زه لاړ شم یو سبحان الله یا یو الحمدلله یعنې دا ووایم چې ما ته د دې اجر او ثواب میلو شي نو د مرګ نه بعد دته بیا د دې نیکو قدر و قیمت معلوم شي. نو دا الله پاک موږ او تاسو ته هیرې راکړي دي نو پکار ده چې موږ د دې وخت قدر وپېژنو د دې نیکو چې کوم دی نه قدر وپېژنو او په دې باندې چې کوم دی عمل وکړو چې بیا د قیامت په ورځ موږ او تاسو ته حسرت او افسوس نه راځي او که دا موږ په دنیا کې چې کوم دی یعنې ضایع کړ دا الله تعالی راته وخت راکړی دی وخت ډېر زیات قیمتي دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته واز نصیحت فرمایي او په هغې کې یو خبره دا هم ده چې الله تعالی تا ته کوم وخت درکړی دی نو دا د مرګ د زندګي دا وخت دا د مرګ نه مخکې چې کوم دی یعنې غنیمت وګڼه هغه. نو زما عزتمندو زما د دې خبرې غرض او مقصد دا و چې انسان په دنیا کې سترګې کولو کړي او د دې نیکو قدر و قیمت وپېژني او بیا چې کوم دی په ورځ د قیامت یا د مرګ نه بعد په دې نیکو پسې بیا حسرت او افسوس نه کوي. نو الله پاک موږ تاسو ته یو مقرره کړې ده زندګي ډېره قیمتي چې کوم دی سرمایه ده او راس المال دی الله پاک موږ ته راکړی دی. نو پکار ده چې موږ په ژوند کې د دې ژوند نه او د دې وخت نه فایده حاصله کړو د دې نه فایده واخلو چې بیا الله تعالی زموږ او ستاسو د زندګي قیمتي جوړه کړي او آخرت کې زموږ او ستاسو دپاره د اجر او ثواب ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې ما ته ټولو مسلمانانو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا